ژوند نه ډېر زیات مایوسه دی. عزیره بچې، مایوسه خلکو ته دوباره خوشحالي ورکول عبادت دی، عبادت. بچې که دلته پاتې شوې وې زه به ډېره خوشحاله وم. مورې زه به راځم او بیا به راځم. دا خو زما خپل کور دی. بچې چې هغه زلمي سره بیا میلاو شې نو هغه پوهېږه چې ژوند ډېر قیمتي شی دی، که ځان دپاره نه د خپل خپلوان دپاره. او بیا د خپلو تکلیف ډېر لوی تکلیف دی. اصل څه پته یې ولګېده چې د معاذ د خودکشۍ وجه څه وه؟ هغه ما سره خپل ذاتي معاملات نه شیر کوي. ما څو پیرې کوشش وکړو خو هغه ماته نه ویل غواړي. اصل افرس ستا څه خیال دی چې اخر د دې خودکشۍ وجه به څه وي؟ زما او د هغه ترمنځ ډېرې پردې دي. هغه اوس نه ما خپل ګڼي او نه عزت راکوي. دې مطلب دا دی چې دا یو ډېر عجیبه غوندې سړی دی او واقعي چې داسې سړي سره ژوند تېرول یو عذاب وي. نو ګنې ستاسو په زړه کې د بل چا محبت ځای نشي جوړولی؟ ځکه چې زما په زړه کې د بل چا محبت د وړاندې نه موجود دی. زما په زړه کې د بل چا د محبت دپاره د هېڅ قسمه ځای نشته، هېڅ ځای نشته. څوک د هغه خوش قسمته چې ډاکټر عزیرو سره دومره ډېره مینه کوي؟ ډاکټر صاحب پلیز ما ته د هغه کس نوم وښایه. څوک ده؟ پلیز ما ته نامه وښایه. څوک ده هغه؟ ما ته نوم ولې؟ پلیز ډاکټر صاحب ما ته نوم ولې؟ پلیز اشفا پلیز. enough is enough. دا ته څه کوې؟ پلیز دا ته څه کوې؟ پلیز ډاکټر صاحب پلیز صرف یو ځل ما ته د هغې کس نوم واخلئ پلیز. څه تا ته د هغې نوم هېڅ چېرې نشم ویلی، هېڅ چېرې نشم ویلی. ولې نشئ ویلی؟ ولې نه اخلئ د هغې کس نوم؟ واخله. ریلیکس اشفا پلیز کښېنه. ته د هغې نوم اورېدل غواړې؟ اشفا زه تا نه یو ځل بیا تپوس کوم، په د هغې نوم اورېدل ولې غواړې؟ ډاکټر صاحب پته نشته چې زه د هغې د نوم اورېدو دپاره دومره لیونۍ ولې یم. ښه ته نو واوره. هغې نوم دی کشماله. زما ماما؟ ستا مور. زه هغې سره مینه کوم. زما په زړه کې د هغې نه بغیر د بل هېچا مینه ځای نشي دی. اشفا پلیز ما یوازې پرېږده.
په کوم امتحان کې دې واچولم تا خو ما دپاره یو ډېر غټ ازمایښت دی یو ډېر غټ ازمایښت دی بس یار هماغه دړه خبره ده د یو بل نه خفه یو خیر کیږي بس زه خو وایم چې سینګار په خپل موټي کې وساتم خو په مینه قبضه نشي کېدی خو هغه وایي چې زما محبت د هغې دپاره کافي نه دی هسې یار خفه کېږه ما ستا ښځه ستا قدردانه نه ده خو هغې ته په ما کې ډېر عیبونه ښکاري که تا کې څه عیب وې نو ما به تا سره دوستي نه کوله ته خو د زړه نه صفا یې نن سبا زړونو ته څوک ګوري یار ځینې خلک خپل عیب پټولو لپاره بل کې عیب راوباسي خو ته یقین وکړه ما ته پکې اوس هم څه خرابې نه ښکاري ښځه د سړي د ژوند ملګرې وي او د واده نه پس ما ستا په مخ هېڅ خوشحالي ونه لیده بس یار ټول حالات ستا په مخ کې دي نو خدای خبر شه چې اوښ په کومه ډډه سملي بس یار دوا کوه نو ګورو چې څه به کېږي سراب لهري معاذ اوس خو د خیره ښه یې ها جان دا ډاکټر وزیر دی ګوره معاذ الله پاک ته د مرګ د خولې نه راایستې ها او ګوره ته څه خبرې چې ژوند څومره قیمتي دی همدا خو زه هم ورته وایم خو دی پوهېږي نه معاذ دا څوک دی د دې تعارف را سره وکړه که نه دا زما ملګری جان دی السلام علیکم هسې ډاکټر صاحب ګوره که تاسو ما چېرته ذهني مریض ګڼئ نو ګوره ذهني مریض نه یم معاذ ما تا کله ویلي چې ته ذهني مریض یې زه خو سره دومره وایم ستا دا کپړۍ چې کوم ده که نه دې کې یو ماشوړه نښتې ده او زه ستا غوندې د ظلمو د ذهنونو نه دا ماشوړه رایستل غواړم انډرسټینډ ګوره معاذ ځان پورې خندا پرېږده او خپل ژوند ته واپس راشه ماس خو لکه چې ژوند پرېښی دی معاذ ژوند دپاره د همت ضرورت دی او همت ژوند دی او بې همتي مرګ ډاکټر صاحب پلیز اوس خو راته مه وایي که نه اوس خو زه د مرګ نه نه هېرېږم د انسان تکمیل په درې څیزونو باندې کېږي خوف امید او محبت چې په چا تېرېږي هغوی ته پته لګي څه تېرېږي په تا همدې معلومولو خو زه دلته راغلی یم که نه ملګرو سره غم نه شیر کوي پردو ته به څه وایي ګوره معاذ په دې دنیا کې هېڅوک خپل پردي نشته څوک چې څوک خپل وګڼي هغه خپل وي هغه چې څوک پردي وګڼي هغه پردي وي سر تاسو معاذ خو وګورئ او مکمل ټریټمنټ یې وکړئ معاذ ستا په سترګو کې ما ډېر څه لیدلي دي او دغې معلومولو زه راغلی یم وګوره داسې وکړه زه تا له خپل دا کارت در کوم دې کې زما اډرس فون هر څه شته ته به ستا انتظار کوم وګوره د ځان خیال ساته ښه اوکې مسټر جان سر ته یو ښه دوست دی او د ښه دوست پرنګ
دا خیال وساته ښه थैंक यू اوکې थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू خوشحاله اوسه ښه ग्रैनी نسبت बोले زه د خپل ګرینی کمرې ته نشم راتلی ولې نه بچې ډېر دې خوږ څنګه بچې زه بالکل ټیک یم فرست کلاس یم ښه دی بچې چې ته رالې تا سره نن ډېر ضروري کار مې دی जी ग्रैनी ووایه بچې تا ته خو پته ده چې انسان ژوند کې ډېر کارونه تقدیر کوي خو ستا د پاپا بې وخته مرګ ستا ماما ډېره زیاته خفه کړې ده تر دې چې د ژوند معنی هم ترې ورکې شوي دي ग्रैनी تاسو د ژوند خبرې کوئ او ماما نه خو خپل ځان هم هېر شوی دی الیشبه زه خپله لور خوشحاله لیدل غواړم او زما زړه به الله تسلي خوري چې زما لور خوشحاله وي ग्रैनी دا هر څه به څنګه کېږي ماما خو خوشحالي او خوشحالي نه ګڼي بچې هم په دې خبره هغه پویول پکار دي چې په دې خوشحالیانو د هغې هم حق شته بچې ما او ستا بابا هم دا سوچ کړی دی چې د خپل لور کور آباد کړو که ماما ته خپلې خوشحالۍ میلاو شي نو له دې نه غټه خوشحالي خو بل هېڅ هم نه ګڼي خو دې کې ستا د مدد ضرورت دی زما د مدد زه پوه نه شوم ګرانې څه مدد هو ستا مدد ته به خپل ماما پوهیږي بلکې راضي کوې به ډاکټر عزیر دپاره ډاکټر عزیر دپاره ماما بچې موږ غواړو چې ډاکټر عزیر زموږ د لور د ژوند ملګری جوړ شي خو د بیا دواړو عمر کې دومره فرق هم نشته بچې موږ په ډېر سوچ دا فیصله کړې ده مای ډیر ګرانې څنګه چې ستاسو فیصله ده زه به کوشش کوم چې خپله ماما راضي کړم او ستاسو فیصله ومنم خوشحاله اوسې بچې زما ستا نه همدا امید و ولې بچې طبیعت خو دې ټیک دی که نه مورې زما طبیعت هم نه دی ټیک او تبه مې ده بچې چې طبیعت دې نه دی ټیک نو لاړه شه ارام وکړه د کور کارونه چرې هم نه خلاصېږي مورې تبه مې ډېره ده چې ډاکټر له تللی وې نو ښه به وه خامخا لاړه شه چې ښه نه یې مورې عقاب جان خو کار له تللی دی او ناوخته به راځي د هغه د راتلو پورې به زه داسې ایشېږم خیر دی بچې د عقاب جان پلار به ډاکټر له بوځي د عقاب جان پلاره سنگار ناجوړه ده ډاکټر له بوځه زنګوري ورشه صادر دې راواله چې ډاکټر ته بوځه شاب ها یا خزي چې عقاب د دوستانو نه اوزګار شي که نه ایله به یې کور ته پام شي اوس خو داسې ښکاري چې رښتیا عقاب د دې خیال نه ساتي راځه راځه چې ځو راځه شاباش سراب لغري سراب لغري
محبت نه اوري پرېږدي یې کشمالې ستاسو کور والا ستا د رشتې دپاره ډاکټر ولید خوښ کړی دی نو څه چلو شو ته خپل کوروالا راولېږه فیصله به ستا په حق کې وشي کشمالې اوس داسې ممکنه نه ده اوس هم چې زه د کوم کرب نه تېرېږم د هغې اندازه تا ته نشته د خدای دپاره د خپل او زما د ژوند عذاب مه جوړوه څه وکړم کشمالې څه وکړم حالات څه داسې جوړ شو چې د غوښتو نه باوجود موږ د یو بل دپاره د ښې لارې انتخاب ونه کړی شو ولې نشو کولی د ښې لارې انتخاب